د روژې په میاشت کې د معدې جوش، پړسوب، دروندوالی او ناراحتي ولې رامنځته کېږي او څنګه کولی شو چې مخنیوی وکړو؟ دا چې په روژه مات او پیشلمي او یا د دوی ترمنځ اشخاص په زیاته اندازه رقم سره کړي مسله لرونکي او غیر صحي خوراکونه کوي او تیزابي مشروبات استفاده کوي، په نتیجه کې د ورځې په جریان کې او یا هم د شپې لخوا د معدې جوش، پړسوب او دروندوالی پیدا کېږي. د دې مشکل پر مخنیوي به خبرې وکړو چې څنګه کولی شو په روژه کې د معدې د جوش، پړسوب، دروندوالی او ناراحتي څخه مخنیوی وکړو. لومړی باید په مناسب اندازه خوراک وشي او ورسره همزمانه سره کړي مسله لرونکي خوراکونو او تیزابي مشروبات څخه استفاده ونه شي. داسې خوراک وکړئ چې ستاسې معده که ورباندې ډکه هم شي خو د معدې د تیزابو د زیات تولید سبب نه شي، لکه مستې، هګۍ، کیله او د غنمو ډوډۍ. دوهمه خبر د چای او مشروباتو ده. د کیفین لرونکو چای او کاربن لرونکو مایعات څخه ځان وساتئ، ځکه چې دوی د معدې تیزابو د زیات تولید سبب کېږي او د مرۍ معصره کمزوري کوي، تر څو خولې ته مو ترخې اوبه یا هم د معدې تیزاب راپورته شي او تاسې یو بد احساس کوئ. دریم، کله چې تاسې روژه په خرما یا اوبو سره ماته کړئ نو دستي د داسې خوراک لکه سمبوسه او پکوړې څخه ځان وساتئ، ځکه چې دوی په سختۍ سره هضمېږي او په زیاته اندازه د معدې د تیزابو د تولید سبب کېږي. یو کم اندازه خوراک وکړئ او 10 دقیقې انتظار وکړئ چې په دې انتظار کې تاسې لمونځ ادا کولی شئ. وروسته خپل خوراک وکړئ چې دا هم ستاسې د سبا ورځې د معدې د جوش په کمولو کې کومک کوي. او څلورم خبر بیا دا ځینې کسان چې په روژه مات او یا پیشلمي باندې ډېره ډوډۍ وخوري، د خوراک باید دستي پرېوځي. حداقل 1، 2 الی 3 ساعته باید انتظار وکړي او یا هم که پرېوځي نو سر باید د بدن څخه 25 سانتي متره پورته وي. که چیرې دستي پرېوځي او یا مو سر پورته نه وي نو د معدې تیزاب مو بېرته خولې ته راځي او بد احساس کوئ. پنځمه خبر د جامې ده. په روژه کې په خاص ډول د روژه مات او پیشلمي پر وخت باندې تنګ کالي مه اغوندئ، ځکه چې تنګ لباس ستاسې پر ډکېدونکې معده فشار راوړي او خولې ته مو د معدې د تیزابو یا ترخو اوبو راتګ تشدیدوي. او بل، په روژه مات زیات خوراک کول معده سره کشوي او د معدې داخلي فشار زیاتېږي چې په نتیجه کې د معدې تیزاب خولې ته راپورته کېږي